او درم شای چې هغه د قیامت پر ورځ باندې ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه د کرامن کاتبین. دو فرشته چې کوم د انسان په خی وګه باندې او کینه وګه باندې فرشتي دي کرامن کاتبین دا به د قیامت پر ورځ باندې د ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي چې هغه په هر وخت کې د انسان سره وي. که انسان نیک اعمال کوي هغه لیکي او که بد اعمال کوي د ګناه کار کوي د الله تعالی نافرمانی کوي دا شی لیکي. د قیامت پر ورځ باندې به د الله تعالی په حضور کې حاضر شي. الله تعالی ته وایي چې یا الله دغه انسان خو دغه سړی په دې ځای کې دغه د ګناه کار کړی دا دغه سړی خو په دې ځای کې دا د ګناه کار کړی دا د ګناه ارتکاب کړی دا د تا نافرمانی کړی دا. نو په هغه وخت کې به کرامن کاتبین د دغه سړی خلاف گواهی ورکوي. هذا ما لدي عتید. فرشته به وایي چې دا د انسان ټوله کارګزاري ده. یا الله د مونږ خو ډیوټي و چې دغه سړی ټول اعمال ولیکو دا کارګزاري ده. نو د تا مرضی ده که دا سړی وسه معاف کوي او که دغه سړي ته خپل سزا ورکوي. نو درم شی د انسان خلاف چې کومه گواهی ورکوي هغه کرامن کاتبین دي. او څلورم نمبر چې هغه به د انسان خلاف ګناهګار انسان خلاف گواهی ورکوي هغه د انسان صحیفه دي. نامه اعمال چې کوم رجسٹر کې کوم کتاب کې د سړي اعمال لیکل کېږي هغه به د قیامت پر ورځ باندې د الله تعالی په حضور کې راوړل شي او داسې مخ ته یې وي دا به ورته وایي چې یا الله دا د دغه انسان اعمال دي دا د دغه انسان نیک اعمال دي دا د دغه انسان غلط اعمال دي تا نافرمانی کړې وه دي تا د ګناه کار یې کړی و دا ټول کارونه دا په صحیفو کې موجود وي. واذا الصحف نشرت په هغه وخت بیا انسان انکار کله هم نشي کولی. نو دا څلور شیزونه داسې دي چې کوم سړی ګناه کار وکړي په دنیا کې د الله تعالی نه معافي نه وغواړي توبه نه وباسي بیا به دا څلور شیزونه د انسان خلاف گواهی ورکوي چې یا الله مونږ په دې باندې گواهی چې دغه سړي دا د ګناه کار کړی ده. اول شی ځمکه ده واذا الصحف نشرت ځمکې به ټول خبرې چې کومه دي هر شی دا به راوباسي او الله تعالی په حضور کې به یې پیش. او دوم نمبر اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم د انسان ټول اعضاء د یو ګناهګار سړي خلاف گواهی ورکوي. او درم شی کرامن کاتبین دا فرشتي چې کوم دي دا به د ګناهګار سړي خلاف گواهی ورکوي. او څلورم نمبر صحیفه دي واذا الصحف نشرت صحیفه به هم د الله تعالی په حضور کې راوړل شي او دا به ورته وایي چې یا الله دغه سړي خو دغه د ګناه کار کړی ده. الله تعالی د مونږ تاسې ټول د ګناهونو وساتي او الله پاک د مونږ تاسې ټولو ته د نیک اعمالو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.